درمنو کتونکو په اشرت عباس صاحب په جنازه کې په دې ټیم کې زموږ سره ډېر تکړه صحافي موجود دی. هغه سره هم د دې چې کوم دی نو تعلقات وو دې سره خبرې اترې کوو. منصور صاحب السلام علیکم. السلام علیکم جی ډېر زیاته مننه چې اشرت عباس صاحب او ستاسو ترمنځ څه تعلقات وو ملګرتیا وه. یاره ډېره غمجنه ورځ ده، ډېره د افسوس ورځ ده. ما ته خو چې کله رالو ما ته به مای بیسټ فرینډ کلکه غاړه به یې راکړه. زما د 20 سال نه ډېر زوړ یار و. ما سره به کله ناکله افس ته م رالو چای به مسکې ما ورسره ګپ کې به ویلې یو ډیلاګ راته د یو ډیلاګ د خندا. خو نن چې ما وکتل بس زما زړه ته ډېر سخت دک او درد رالو او الله دې هغه مغفرت نصیب کړي او پسماندګانو ته د زړه صبر ورکړي او بس حق لار د ټول به ځو. منصور صاحب کو دا هم راتلل ستاسو د هغې ترمنځ کله اخري داسې ملاقات شو، داسې یادونه شته دی؟ اخري ملاقات سره زما په اشنغرۍ کې لایټ بینک مخامخ شو. بس ما ته ویلي دعا کوه او دعا به درته کومه وی الله دې تا هم روغ کړي ما دې هم روغ کړي. بس دغه ما ته دا پته نه وه چې بس دا رسول امهات خبرې دي. د هغې په اخلاقو راته ووایه، د هغې په رویې راته ووایه. یاره هغه د هغې اخلاق څه ماشومان ورپسې خفه دي. د هغه داسې اخلاق داسې رویه چې نوي نسل خو نه خو زاړه نسل ورپسې ټول خفه دي. او د هغوی په جنازه کې ما ډېر سینیر اکټران چې کوم زاړه وو هغه راغلي وو خو ډېر مې هم نه لیدل. لکه داسې مطلب طارق جمال ماما نشته، اسماعیل شاهد صاحب نشته، سید رحمان شینو نشته، ډېر داسې باقي زاړه چې څونه د پی ټي وي اکټران وو قیوم هوتي صاحب مې ولیدو او ډېر سینیر اکټران چې دي راغلي.